اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د دوو سړو د جمع لمونځ چې یو امام او یو مقتدي، الله تعالی ته څلورو سړو د ځان له لمونځ نه زیات خوښ دی. دغسې د څلورو سړو د جمع لمونځ د اتو سړو د جدا لمونځ نه زیات خوښ دی، او د اتو سړو د جمع لمونځ د سلو سړو د جدا لمونځو نه زیات. یو بل حدیث کې دی دغسې څومره لویه جمع کې چې لمونځ وکړی شي هغه الله تعالی ته زیات خوښ دی د مختصرې جمع نه.